بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست تفسیر دریم درس ته. نن د الله جل جلاله په مرسته خپل بحث ته دوام ورکوو او نوي آیتونه به تفسیر کړو. زمونږ د نن ورځ درس د سورې بقره له 6 آیت نه تر 14 آیت پورې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين بشک هغه کسان چې کفروا کافران شوي دي سواء برابر دي علیهم له دوی سره انذرتهم که چیرې وویروي ته دوی دي ام لم تنذرهم او که چیرې ونه ویروي ته دوی دي لا یؤمنون دوی د ایمان نه راوړي. مراد کفرو څخه ابو جهل ابو لهب ده، یعنې دوی د مسلمان پیدا شوي ول چې کله دوی غټ شول نو دوی د کفر انتخاب کو. الله جل محمد صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل یعنې که چیرې ته دوی ته دعوت ورکړې د اسلام د دین خو دوی دې بیا هم ایمان نه راوړي، او که چیرې دعوت هم ورنه کړې خو دوی دې بیا هم ایمان نه راوړي. ختم الله مهر لګولی ده الله جل جلاله علی قلوبهم په زړونو د دوی دي، وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی دي، وعلى ابصارهم او په سترګو د دوی دي غشاوة پرده ده، ولهم او د دوی لپاره عذاب دی عظیم لوی. یعنې دغه ابو جهل ابو لهب دوی د ولې ایمان نه راوړي؟ ځکه چې الله جل جلاله دوی د په زړونو مهر لګولی ده او دوی د په غوږونو او په سترګو یې پرده ده، یعنې نه دوی د صحیح لاره کتلی شي او نه دوی د صحیح خبر اورېدلی شي. او د دغو لپاره عظیم یعنې لوی عذاب ده. عذاب په 2 قسمه ده، اول علیم عذاب، دوم عظیم عذاب. علیم عذاب د منافقانو لپاره ده، عظیم عذاب د کفارو لپاره ده. ومن الناس او بعضې د خلکو څخه من هغه کسان دي یقولو چې وایي دوی دي آمنا ایمان راوړی د مونږ بالله په الله و بالیوم الاخر او په ورځ د آخرت وما هم او نه دي دوی دي بمؤمنین ایمان راوړونکي. مراد د دغه کسانو څخه منافقان دي. د منافقان به کله مسلمانان سره یو ځای کېدل نو دوی به ویل چې موږ په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړی ده، خو دوی د اصل کې ایمان راوړونکي نه ول. یخادعون دوکه ورکوي دوی دي الله جل جلاله سره او الله جل جلاله ته والذین او هغه کسان چې آمنو ایمان راوړی دوی دي وما یخدعون او دوکه نه ورکوي دوی دي الا مگر انفسهم ځانونه خپلو ته وما یشعرون او دوی د شعور نه لري. او دغه منافقان ویلي مونږ خو مسلمانانو ته دوکه ورکو ځکه چې مونږ مسلمانانو ته وایو مونږ ایمان راوړی ده او په آخرت ورځ باندې الله جل جلاله باندې ایمان راوړی، خو مونږ په اصل کې ایمان نه ده راوړی. دی الله جل جلاله وفرمیل چې دوی د اصل خپل ځانونو ته دوکه ورکوي او دوی شعور نه لري. فی قلوبهم په زړونو دوی دي مرض ده، فزادهم الله په زیات کو الله جل جلاله مرض ولهم او د دوی لپاره عذاب دی علیم دردناک بما په سبب دغه چې کانو ول دوی د یکذبون دروغ ویلي. او په زړونو د دغه منافقانو مرض یعنې مرض په 2 قسمه ده، اول باطنی مرض، دوم ظاهري مرض. ظاهري مرض هغه مرض ده لکه سر درد، لاس درد، دغه ته ظاهري مرض ویل کیږي. او باطنی مرض لکه حسد، کینه، بغض ته باطنی مرض ویل کیږي. یعنې د منافقانو دا باطنی مرض لوږدو، خو الله جل جلاله د دوی د باطنی مرض نور هم ورته زیات کو. یعنې اسلام دین سره پیغمبران سره دوی د حسد او کینه لوږدله. ولهم عذاب علیم او د دغه منافقانو لپاره دردناک عذاب دی. دغه لوجې دغه سبب چې دوی د ویلي چې موږ ایمان راوړی ده او په اصل کې دوی یعنې ایمان نه راوړی، دوی به دروغ ویلي. وایذا او کله چې قیله وویل شي لهم دوی ته لا تفسدو چې فساد مه کوئ تاسو فی الارض په ځمکه کې قالو وایي انما بېشکه مونږ مصلحون اصلاح کوونکي استو. او کله چې دغه منافقان ته ویل کېدو چې تاسو په ځمکه کې فساد مه کوئ یعنې ښه کارونه کوئ، او بیا به دوی دې ویلې چې موږ خو فساد نه کوو په ځمکه کې، موږ اصل مصلحون یعنې اصلاح کوونکي استو، یعنې موږ زیات ښه کارونه کوو او زیات ښه خلک استو. او د منافقانو په ځمکه کې 3 رقمه فساد کوو. اول رقم فساد دا و چې دوی د نفسي خواهشات زیات لوږدو او دغه له وجې به د الله جل جلاله په احکامو باندې به عمل نه کوو. او دوم رقم فساد دا و چې هم کفارو سره او هم به مسلمانانو سره دوستي لوږدله، یعنې کفارو خبرې به مسلمانانو ته راوړل او د مسلمانانو به یې کفارو ته وړل. او دریم رقم فساد دا و چې کفارو سره به یې دوستي کوله. الا خبردار انهم بېشکه هم دوی دي
مفسدون فساد کوونکي دي ولکن او لیکن لا یشعرون دوی د شعور نه لري. بیا الله جل جلاله مسلمانانو ته وفرمایل چې دغه منافقان خپله د منافقان په اصل کې فساد کوونکي دي او دوی د شعور نه لري، یعنې خپل شر او خیر باندې دوی نه پوهیږي. وایذا او کله چې قیله وویل شي لهم دوی ته آمنو چې ایمان راوړئ تاسو کما لکه څنګه چې آمنه ایمان راوړی د ناسو خلقو قالو وایي انؤمنو ایمان راوړو مونږه کما لکه څنګه چې آمنه ایمان راوړی د سفهاء بې عقلانو الا خبردار انهم بېشکه هم دوی د سفهاء بې عقلان دي لیکن لا یعلمون دوی دې نه پوهیږي. او کله چې دا منافقان ته ویل کېدو چې تاسو په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړئ نو دوی دې ویلې چې آیا موږ دغه کسانو غوندې ایمان راوړو یعنې چې بې عقلان دي. دغه د منافقان هغه کسان ته بې عقلان ویلې یعنې اصحاب کرام یعنې اسلام دین قبول کړی و او الله جل په لاره کې به جهاد کوو، خپل مالونه به اسلام دین لاره کې به خرڅول، نو د په خاطر دوی ته بې عقلان ویلې. بیا الله جل جلاله وفرمایل چې اصل دغه منافقان بې عقلان دي او دوی دې نه پوهیږي، یعنې خپل په خیر او شر باندې نه پوهیږي. و اذا او کله چې لاقو ملاقات کوي دوی دې الذین هغه کسانو سره چې آمنو ایمان راوړی دوی دې قالو وایي آمنا ایمان راوړی د مونږه. و اذا او کله چې خلو تناشي دوی دې الی شیاطینهم خپلو شیطانونو سره قالو وایي دوی دې ان بېشکه مونږه معکم له تاسو سره استو انما بېشکه مونږه نحنو مونږه مستهزئون استهزا کوونکي استو. چې د منافقانو له مسلمانانو سره ملاقات کوو نو دوی به ویل چې مونږه ایمان راوړی ده، او کله چې د منافقانو له کفارو سره ملاقات کوو یعنې کفارو سره به یو ځای کېدل دوی به ویل چې تاسو دا فکر مه کوئ چې مونږ له مسلمانانو سره استو، مونږ اصل کې له تاسو سره استو خو مونږ په مسلمانانو باندې ریښتندي یعنې استهزا کوو. الله جل جلاله یستهزئ جزا د استهزا د دوی دې ورکوي بهم دوی ته ویمدهم او مهلت یې ورکړی دوی ته فی طغیانهم په ګمراهي یعمهون چې سرګردانه به وي. بیا الله جل جلاله فرمایي چې الله جل جلاله د دوی د دغه استهزا جزا ورکوي او الله جل جلاله دوی ته مهلت ورکړی، یا به دوی د خپل د مهلت کې اصلاح شي او یا به هم نور یعنې د کفر کې به دوی نور هم ننوځي او آخرت کې به ښه عذابونه دوی ته ورکړل شي. عذاب په دوه قسمه دی، یو اخروي عذاب دویم دنیوي عذاب. اخروي عذاب یعنې څوک چې یو ګناه وکړي یا هغه عذاب سزا یعنې آخرت کې ورکول کېږي، او دویم رقم عذاب دنیوي عذاب. دنیوي عذاب په دوه قسمه ده، اول قسم څوک چې ګناه وکړي په مغه ثانیه کې عذاب ورکول کېږي، او دویم رقم څوک چې ګناه وکړي د هغه عذاب په آینده کې یعنې څو کاله بعد ورکول کېږي. اولئک الذین دغه هغه کسان دي اشترو چې واخیسته دوی دي ضلالته ګمراهي بالهدى په بدله د هدایت فما ربحت پس ونه کړله ګټه تجارتهم تجارت دوی دي وما کانو او نول دوی دي مهتدین لاره پیدا کوونکي. مراد د ضلالت څخه کفر او مراد د هدى څخه اسلام دین ده. دغه منافقانو اسلام دین له لاسه ورکړو او دغه په بدله یې کفر واخیستو. نو یو څوک چې یو څه ورکوي او د هغه په بدله یو بل څه اخلي ده ته تجارت ویل کېږي. الله جل جلاله وفرمایي چې د دوی دغه تجارت یعنې فایده دوی ته ونه کړله او نور هم دوی دغه کې زیان وکړو، یعنې آخرت کې به دوی ته ښه عذابونه ورکول کېږي. الحمدلله نننی درس مو دلته پای ته ورسوو. هیله لرم چې تاسو ته ګټور وي. که تاسو لا هم زموږ چینل ته سبسکرایب نه دی کړی نو هرومرو یې سبسکرایب کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بل درس پورې خدای مو مل شه.